یو ورور پوښتنه کوي که مالک د مزدور نه د لمانځه د وخت تنخواه ګرځوي دا روا ده که نه؟ په داسې حال کې چې مزدور په مسجد کې ډېر وخت ضایع کوي. اول خو ستا سوال غلط دی. مسجد کې لمونځ وخت نه ضایع کېږي. مزدور چې مسجد ته ځي په مسجد کې وخت نه ضایع کېږي. په مسجد کې وخت قیمتي دی. مسجد کې وخت نه ضایع کېږي. او دویمه خبره دا ده چې مالک نسي کولی چې د لمانځه د فرضي لمانځه فرض او سنت په دې وخت کې مزدور رامنع کړي او که مزدور ولاړي د هغه تنخواه ځینې وګرځوي دا نه مالک ته نه ده جایز. البته مزدور ته بیا حکم دا دی چې مزدور به د خپل مزدوري په وخت کې د فرضو او سنت مؤکده څخه سیوا نور نوافل نه کوي. د نوافلو یا مسجد کې تلاوت کول یا ذکر و اذکار کول دا بیا نه دی جایز. فرض او سنت په دې کې مالک نسي راګرځولی او د دې څخه زائد زیات وخت دا بیا مزدور ته اجازه نشته چې مزدور یې په مسجد کې تیر کړي. همداسې فقهای کرام وایي که چیرې د جمعې لمانځه ته تلي نو د جمعې لمانځه ته هم مالک نسي کولی چې مزدور د جمعې د لمانځه څخه راوګرځي. یو صورت بیا دا دی چې فرض که په صحرا کې مزدوري کوي او دی وایي زه ځم بازار ته، هغه ډېره لرې ده، جمعه نه ده پر لازمه، خو دی وایي زه ځم ښار ته، په ښار کې جمعه کوم، په هغه صورت کې بیا ځینې راګرځولی شي.